سلامونه هایلایټ ته ښه راغلی. زه صفي الله ستانکزی یم. د داعش یو لوړپوړی غړی چې د ترکیې حکومت یې په لټه کې و د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې نیول شوی دی. د ترکیې ملي استخباراتو د یکشنبې په ورځ د یو لړ ګډو عملیاتو په نتیجه کې د اوزګور التون په نوم د داعش د دغه غړي د نیولو اعلان وکړ. التون چې د ابو یاسر الترکي په نوم هم پیژندل کیږي د داعش تر ټولو لوړپوړی ترکتوکمی غړی یادیږي او د دې ډلې په ټولنیزو رسنیو او لوژستیکي شبکو کې مهم رول لوبولی دی. ترکی چارواکو ویلي التون له اروپا او مرکزي اسیا څخه افغانستان او پاکستان ته د داعش د جنګیالیو د سفر همغږي کوله. پر هغه دا تور هم دی چې په ترکیه او اروپا کې په کنسرټونو او نورو عامه ځایونو کې بریدونه پلانول. د طالبانو حکومت او پاکستان هوکړې ته رسیدلي چې د خپلو ډیپلوماتیکو ماموریتونو کچه له شارج دافیره سفیر ته لوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په همدې موضوع د پاکستان له مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره نن خبرې کړي دي. متقي د دې پریکړې هرکلی کړی او هیله یې ښولي چې له شارج دافیره د سفیر کچې ته د ډیپلوماتیک ماموریت د لوړولو کارونه ژر بشپړ شي. د طالبانو حکومت او پاکستان په داسې حال کې دې پریکړې ته رسیدلي چې په وروستیو څو میاشتو کې اړیکې ډېرې سړې وې. فلسطیني چارواکو ویلي په رفح کې په تازه بریدونو سره لږ تر لږه 31 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ادعا کړې چې اسرائیلي عسکرو د یکشنبې په ورځ په هغو خلکو باندې ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. د اسرائیلو پوځ ویلي د مرستو د ویش یو مرکز سره نږدې پر فلسطینیانو د بریدونو راپورونه څیړي، خو په دې اړه یې بېخبري وښوده چې مرګ ژوبله د عسکرو په ډزو سره اوښتې وي. د غزې د بشردوستانه بنسټ امریکا میشتې ټولنې هم رفح ته نږدې د مرستو د ویشلو مرکز سره د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او حماس یې د جعلي راپورونو په جوړولو تورن کړی. د فوټبال مینوالو ته دا چې پاریس سن ژرمن د لومړي ځل لپاره د اروپا د اتلانو لیګ وګاټه. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیګ په پایلوبه کې د فرانسې استازي پاریس سن ژرمن خپله سیاله ایټالوي لوبډله انټر میلان 5-0 ماته کړه. پایلوبه د شنبې په شپه د میونیخ ښار په الیانز ارینا سټیډیوم کې وشوه. د پاریس سن ژرمن لوبډلې لسګونه زره مینوالو د بریا جشنونه وکړل، خو د پاریس په ځینو برخو کې له پولیسو سره د خلکو د اخدب راپورونه هم ورکړل شوي دي. لږ تر لږه 300 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي. او د امریکا په واشنګټن ایالت کې د شاتو شاوخوا 2.5 میلیونه مچۍ د یوې لارۍ د چپه کېدو له امله ازادي شوي دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې ځانونه له دې مچیو وساتي. په سیمه کې سړکونه چې له کاناډا سره پوله لري تړل شوي دي. د مچیو د پالنې متخصصین د سیمې د پاکولو لپاره کار کوي. ځینې مچۍ پالونکي یوازې د شاتو د تولید لپاره کار کوي، مګر ډېرې نور خپل مچۍ بزګرانو ته په کرایه ورکوي. بزګران د خپلو فصلونو د ودې لپاره له مچیو کار اخلي.